د اسرائیل او ایران جګړه له تهران او واشنگټن سره د پاکستان په اړیکو کې ستونزې د پاکستان، ایران او امریکا اړیکې کوم لوري ته روانې دي؟ آیا د اسرائیل خلاف به پاکستان د ایران مرستې ته راودانګي؟ د پاکستان د پوځ لوی درستیز د امریکا له ولسمشر سره لیدلي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د پاکستان تر ټولو ځواکمن کس او د امریکا ولسمشر ترمنځ ناسته یو ډول د بریا نښه ګڼل کېده. له هند سره د وروستۍ شخړې یوه څرګنده پایله د امریکا او پاکستان ترمنځ د عمومي نږدېوالي ډیروالی دی. د بایدن په اداره کې اسلام آباد ان د امریکا د ولسمشر لخوا د ټلیفون اړیکه هم نه درلوده، خو سپینې ماڼۍ ته د دې لیدنې وخت داسې و چې ډونالد ټرمپ له ایران سره په احتمالي جګړه کې د ښکېلېدو په اړه فکر کاوه چې پاکستان له پیله دا جګړه غندلې او د اسرائیل په نوم د هغه دولت ملاتړ کوي چې پاکستان یې کړنې وحشیانه بللې دي. پاکستان په دې مهال د وتلو د تخلیې په درشل کې هم دی چې له ایران یې شاوخوا 3,000 پاکستانی وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان له ایران سره ګډه پوله هم لري. په پای کې دوه غړیزه ناسته د رسنیو پر وړاندې نه وه. د پاکستان د وینا له مخې د ایران په اړه هم بحث شوی، خو هغه څه چې دواړو مشرانو په سمه توګه وویل د هر چا اټکل دی. له همدې امله نن په بهرنیو چارو وزارت کې ځینې نارامونکې پوښتنې وشوې. کېدای شي تر ټولو زړورې پوښتنې له ایران سره هیڅ تړاو نه درلود. آیا د دې غونډې پر مهال یو ملکی پاکستانی سیاستوال و چې ورپسې آیا موږ یو ډیموکراټ هیواد یو و؟ په یو څه خندا کې وایاند په خوشحالۍ سره ټینګار وکړ چې پاکستان بې شکه یو ډیموکراټیک هیواد دی او د فیلډ مارشال د ناستې په اړه او د نورو جزئیاتو لپاره بهرنیو خبریالانو ته سپارښتنه وشوه چې پوځ ته مراجعه وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.